د کونړ پر غرونو لا د سهار رڼا په بشپړه توګه نه وه خپره شوې. د سیند پر غاړو لا د شپې خاموشي پرته وه او د کلیو تنګو کوڅو کې لا د خلکو د ورځني ژوند نښې نه ښکارېدې چې ناڅاپه اسمان کې د توغندیو مرګ غږونه واورېدل شول. زورورو چاودنو د خاموشۍ سینه څیرې کړه او ورپسې پرله پسې توغندیو د دې ارامې خاورې فضا په لوګي، ویره او چیغو بدله کړه. خټو ګټو هغه کورونه چې د کلونو ستړو مزدوریو او هیلو ثمره وه د څو شېبو په اوږدو کې د خاورو په ډیرو بدل شول. د ماشومانو د لوبو انګړونه په کنډوالو واوښتل، د میندو د دعاو کورونه ونړېدل او د سپین ږیرو د عمر خاطرو ته د پای ټکی کېښودل شو. نن د کونړ پر دې زخمي خاوره د ژوند هره نښه د درد کیسه کوي. د کلیو په ورانو دیوالونو کې د خلکو د بېوسۍ غږونه انګازې کوي او هره کنډواله د یوې کورنۍ د مات شوي ژوند شاهده ده. خلک وایي بریدونه بې هدفه ترسره کیږي او د ولسي وګړو کورونه په نښه کوي. هغه کسان چې له جګړې سره هیڅ تړاو نه لري نن د جګړې تر ټولو ستر قربانیان شوي دي. بزګران، مزدوران، ماشومان، ښځې او سپین ږیري ټول د ویر او بېوسۍ تر سیوري لاندې ژوند تیروي. د جګړې له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ اړې شوي چې خپل پلرني کلي پرېږدي. داسې کلي چې کلونه یې پکې ژوند کړی وو، خپل ماشومان یې پکې لوی کړي وو، خپل غمونه او خوشحالۍ یې پکې شریکې کړې وي، خو اوس ترې یوازې لوګي، خاوره او خاموشي پاتې ده. په عامه تاسیساتو باندې ملکي وګړي زمونږ کورنۍ والم ژوند د لاسه ورکلی او داسې نور مشکلاتو چې هغې سره مونږ مخ وو. زمونږ مسجدونه یې ویشتل، بیا هغې نه پس د کلي ملکي ځایونه یې ویشتل. نو ملکي خلک هم زمونږ د کورنۍ بعضې کلیوال داسې نور کلیوال هم خپل ژوند د لاسه ورکلی او څه لا زخمیان دي، اوس هم په ستامو کې بستر دي او دغه شانتې جنګ د وجې نه مونږ رالو. کډوال شوي خلک له خپلو لږو پاتې شویو توکو سره د نامعلوم برخلیک پر لور روان دي. دوی ته د سبا کیسه نه ده معلومه، ځکه د یوه داسې دیوال شریک ګاونډي سره یې ژوند دی چې هیڅ ډول انساني ارزښتونو ته قایله نه دي. د سیندونو پر غاړو د شګو او ډبرو ترمنځ لسګونه کورنۍ د لنډمهاله ژوند لپاره تم شوي دي. دلته نه خوندي سرپناه شته، نه پاکې اوبه، نه کافي خواړه او نه هم د درملنې اسانتیاوې. خلک د سختې لوږې او بېوسۍ له حالت سره مخ دي. دې خلکو اول سرپناه برابره کړي، صحیح یو کمپ ولا جوړ کړي، د خوراکي انتظام ولا ونیسي. دا اسې نه دي راغلي، ځکه په سرحد جنګ و دا خلک خپلو کورونه مهاجر شول. باید د دې ته دا انتظامات د ډوډۍ، د پخلي، د اوبو، د څښاک زمینه برابره کړي. دغه ماشومان چې باید د ښوونځي په انګړونو کې د راتلونکي خوبونه لیدلی، نن د جګړې له ویرې د سیند پر غاړه په خاورو کې بې سرنوشته ناست دي. د دوی په سترګو کې د لوبو پر ځای ویره ښکاري او د ماشومانه خوښیو پر ځای د درد نښې. میندې وایي تر ټولو سخت وخت هغه وي چې د خپلو ماشومانو ژړا واوري، خو د آرامولو لپاره ورته هیڅ ونه لري. نه خواړه شته، نه درمل او نه هم خوندي ځای. د شپې یخ بادونه د ماشومانو پر نازکو بدنونو لګیږي او د مور غېږه یې د تودو ساتلو لپاره بسنه نه کوي. نو هغه د ګولو دغه دی، اوس هم زمونږ په دې ذهنونو کې اوس هم مونږ د خیمو لاندې پراته یو. دغه شانتې لا زمونږ نارینه بېکاره شو، زمونږ ماشومان ټول دغه شان در په دره شو. هر څه دې پاتې دي، هر څه مدرسو کې هم کېنولي وو. څوک به د جبې مدرسې له به تله دا ماشومان هغه دغه مدرسه وه، څوک به مکتبونه وړونه مکتبونه هم پاتې شوي دي، هر څه پاتې شوي دي. او بس چې باران شي راباندې د پاسه نه راباندې څڅو بیا یې بس دا دغه هم وارتلي پلسټیکونه و چې نور یې بیا چې لږ نور تور شي بس بیا د ګرمۍ نه سوځو. سپین ږیري چې ټول عمر یې د خپل کلي د آبادۍ لپاره خولې توی کړي دي، نن د ورانو کورونو تر څنګ ناست دي او په اوښکو د خپل تیر ژوند خاطرې یادوي. هغوی وایي جګړې ترې هر څه واخیستل، کورونه، فصلونه، ارامي او حتی د ژوند هیلې. دلته هره ورځ د بقا جګړه ده. خلک نه پوهیږي چې سبا به څه خوري، چیرته به ویده کیږي او یا به له راتلونکي برید څخه څنګه ځان ژغوري. خو د دې ټولو دردونو تر شا بیا هم د ژوند یوه کمزورې هیله ژوندۍ ده. خلک وایي دوی جګړه نه غواړي، دوی یوازې امن غواړي، داسې امن چې ماشومان یې له ویرې پرته ښوونځي ته ولاړ شي،
میندې د شپې د توغندیو غږ ته ویښې نشي او سپینګیري یې د وران کور پر ځای د خپل آباد کلي د دیوالونو سیوري ته کښېني. توپونه راتلل ویې لګېده، کورونه وران شو، کورونه وشلې شو، بازار ختم شو، خلکو دکانونه لاړ د منځه، مالونه لاړ د منځه، خلکو خپل سرونه او خپل ماشومان را بېځایه. ترخه خاتمه دغه وه چې هر دغه هر یوه ترخه خاتمه ده چې کور د سړي نه پاتې شي او راوځي او توپونه لګ. د کونړ خلک غواړي چې نړۍ د دوی غږ واوري. هغوی غواړي چې د دوی درد یوازې د شمیرو او خبرونو تر سرلیکونو محدود پاتې نشي، ځکه د دې جګړې تر شا رښتیني انسانان دي، داسې انسانان چې خوبونه، خاطرې او راتلونکي لري. هره کنډواله د یوې کورنۍ د ژوند کیسه ده، هره اوښکه د یوه ماشوم د راتلونکي ویرې له امله ده، او هره شپه د یوې مور د نه ختمېدونکي انتظار داستان دی. د سیند پر غاړه ناست هغه ماشومان چې پرون به یې د خپل کور په انګړ کې منډې وهلي، نن د نامعلوم برخلیک خواته ګوري. هغوی نه پوهېږي چې کور به یې کله بیرته آباد شي، او نه همدا چې د جګړې دا تورې ورځې به کله پای ته ورسیږي. خو بیا هم د دې ټولو کنډوالو ترمنځ خلک لا د سولې هیله لري. دوی باور لري چې یوه ورځ به د توغندیو پر ځای د مرغانو غږونه واورېدل شي، د لوګي پر ځای به د فصلونو خوشبويي خپروي، او د ویر پر ځای به د ژوند سندرې زمزمه کېږي. دا د کونړ د هغو خلکو کیسه ده چې جګړې یې کورونه وران کړل، ماشومان یې بې سرپناه کړل، او ژوند یې له ویرې ډک کړ، خو لا یې د امن او ژوند هیله نه ده مړه کړې.